سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د اقتصاد له نړۍ د خبرونې ته ښه راغلی. دا اونۍ پر ټلیفوني خدمتونو مالیه افغانستان کې چارواکي د حکومتي عایداتو یوه ښه سرچینه ګڼي او خلک هم وایي ورکولو ته چمتو دي، نور بیا له فساد اندېښمن دي. د نوې کېدونکې انرژۍ سرچینې د اندونیزیا کلیوالو یې بایوغازو تولید لپاره د ټوپو تولیداتو اضافه اوبو ته مخه کوي. خبرونه کې کیوبا ته هم ورځو چې له امریکا سره د اړیکو ښه والي هیلې زیاتې کړې، خو د اقتصادي ښه والي پر وړاندې لوی خنډ هم لا شته بندیزونه دي. جوړ په خیر. لومړی افغانستان ته ورځو چې دا څو میاشتې پکې د ټلیفون پر کریډټ د حکومت له لوري 10% مالیه ټاکل شوې ده. دا مالیه حکومت لپاره د عایداتو مهمه سرچینه ګڼل کېږي او ډیری افغانانو یې هم په غبرګون کې د دې مالیې ورکړې ته چمتووالی ښوولی چې په ټولګټو چارو کې خپله ونډه پکې واخلي، خو یو شمېر نور بیا د فساد له شتوالي اندېښمن دي. نجمه ځلا پرې له کابله ریپورټ لري. 100 افغانۍ کریډټ یې واچوو، خو حساب کې 90 افغانۍ ډېرې شوې. میرویس وایي د ټلیفون لګښت پر سر د حکومت لخوا ایښودل شوي ټاکس ته خوشحاله دی. دا یې ټولنیز چوپړ ته د ځان ونډه یادوي. مونږ په دې راځي چې 10% ټیکس کټ کیږي او هغه زمونږ عواید زیات شي او مونږ په خپل خپل ودرېږو. زمونږ په خپل خپل ودرېږو. دا مالیه اخیستنه خو ښه دي، مګر زمونږ اندېښنه دا دي چې دا دولت خزانې ته ځي یا څه کوي هغوی دا مالیه چې له مونږ نه اخیستل کېږي. ډېر به دغه ټاکس ته خوشحاله وي، خو ځینې له لوړې فیصدۍ سره جوړ نه دي. وایي ټاکس ښه دی خو سلنه دې راټیټه شي. دا چې دا ټاکس ډېر دی او که لږ، خو کمسارې ده چې د دې هېواد ډېر شمېر وګړي دې ته لیواله دي چې په خپل زړه دولت ته مالیه ورکړي. افغان ولسي جرګې د ټاکس دغه پریکړه چې ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې کړې رد کړه، خو ولسي غبرګونونه د دې پریکړې په ملاتړ په خواله رسنیو کې د ډېرو پیغام دا و چې غواړي په خپل ټاکس خپله ټولنه په پښو ودروي. حکومت دغه چاره په کور دننه د بسیا کېدو لپاره یوه هڅه یادوي، لکه چې د مالیې وزارت ویاند بي بي سي ته وویل. له دې نقطې څخه د میاشتې په حساب څه باندې 300 میلیونه افغانۍ کولی سو راټولې کړو. که چیرې موږ خپل کلنی عاید په پام کې وساتو نو په نورمال حالت کې زموږ کلنی عاید د مخابراتي خدماتونو د محصول څخه 4.6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی. دا به د یو بېوزلي هیواد د وګړو کمسارې بیلګوي چې په خپله زړه دې ته تیار دي چې ټاکس ورکړي او له نورو یې هم تمه همدا ده. دا په افغانه ټولنه کې د ځوانانو د ویښتابه څرګندوی هم کېدای شي. نجمه ځلا، بي بي سي، کابل. خبرونه کې راپورټونه لا لرو، خو اوس یو څو لنډ اقتصادي خبرونه راخلو. د انګلستان بانک له تازه ریپورټ وروسته روښانه شوي چې له 2009 کال راهیسې د سود کچه کې لوړوالی بیا هم راتلونکي ته ځنډول شوی دی. د انګلستان بانک ویلي د نړیوال اقتصاد په اړه وړاندوینه کمزورې شوې چې په خپل وار یې د پړسوب خطر فشار راوړی دی. اقتصاد پوهان فکر کوي د سود کچه به د راتلونکي کال تر 2 درې میاشتنۍ مودې وروسته وخت پورې لوړه نشي. د انګلستان بانک بیا هم سود کچه په ریکارډ 0.5 کچه ټیټه ساتلې ده. د بریتانیا مورسن زنجیري پلورنځي کې پلور بیا لوېدلی چې تر یوې اندازې لامل د هڅونې لګښتي سندونو کموالی ښودل شوی دی. د نومبر تر لومړۍ پورې 14 اونیو کې له سوانګ توکو پرته د نور پلور ورته کچه څه د پاسه 2.5% لوېدلې ده. دغه زنجیري پلورنځي ویلي د لګښتي سندونو شمېر یې کم کړی چې د کال 3 میاشتنۍ مودې پر پلور یې اغېز کړی دی. مورسنز بریتانیا کې له ټیسکو، سنسبری او آزدا وروسته 4م لوی زنجیري پلورنځی دی. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون د غازو وتلو رسوایۍ پر مهال د وی ډبلیو، سیاټ او سکوډا په ګډون دغه شرکت پلور بریتانیا کې لوېدلی دی. د موټر جوړولو صنعت دا ډله له د ډیزلي او پټرولي ګاډو د غازو وتلو کچې پر سر له رسوایۍ سره مخامخ ده. د وی ډبلیو نښې ګاډو پلور نږدې 10%، سکوډا 3% او د سیاټ پلور 2.3% لوېدلی دی، خو د اوډي، پورش او بنټلي ټولو پلور بیا ختلی دی.
د جاپان ټاکاټا شرکت د هغې بڼې له مخې د امریکا قانون پلي کوونکو ادارو له لوري 200 میلیون ډالر جریمه شوی چې د ټکر پر مهال د خوندیتوب پړسیدونکي کڅوړې بیرته ورغوښتې وې. د امریکا د لویو لارو خوندیتابه چلن ادارې ویلي ټاکاټا د خطرناکو هوایي کڅوړو په اړه د معلوماتو برابرولو کې پاتې راغلی دی. ټاکاټا به لومړیو کې 80 میلیونه ډالر ورکوي، خو که نورې سرغړونې وموندل شي جریمه یې ښایي 200 میلیونو ته ورسیږي. امریکا کې نږدې 23.5 میلیونه هوایي کڅوړې ورغوښتل شوي دي. نوې کېدونکې انرژي تل له داسې هیوادونو سره تړلې چې د څېړنې او هم یې د پرمختګ وس لري، خو پرمختیایي هیوادونو کې داسې وړې پروژې شته چې زده کړه ترې کېدای شي. اندونیزیا کې یو وړوکی کلی د ټوفو تولیدولو اضافه اوبه بیا کاروي چې بایوغاز یا بایوغاز ترې جوړ کړي چې په خپل وار د کورونو لپاره برېښنا برابروي. له ډېرې مودې راهیسې ټوفو نومي خواړه په دې ډول جوړیږي. د اندونیزیا په ټاپوګانو کې په غوړو کې سره شوي دا خواړه ډېر مینوال لري. په کلیساري کلي کې سیسو په خپل شرکت کې ټوفو جوړوي او د پاتې شوو توکو څخه یې د سون مواد تولیدوي. د سون دا مواد په کورونو کې د پخلي لپاره کارېدلی شي او موخه یې د هوا ککړتیا کموالی دی. پخوا به د فاضله مواد په سیند کې اچول چې د اوبو لاره یې ککړوله او خاوره یې هم خرابوله، خو اوس د ټکنالوژۍ سیمهیزې ټولنې یوه داسې لاره په کار اچولې چې د مځکې لاندې د ناپاکه اوبو سیستم دا مواد پاک کړي او بیا ترې بایوغاز جوړ کړي. همینې د پخلي لپاره همدا غاز کاروي چې د مایع غازو په پرتله یې بیه 10 ځله ټیټه ده. که زه د پخلي لپاره بایوغاز وکاروم نو د میاشتې لګښت یې 10 روپۍ کیږي. څه د پاسه 200 شرکتونه په دې کار کې ونډه لري او د ورځې د اړتیا څخه قابو 300 ځله زیات بایوغاز تولیدوي. د دې پروژې موخه په اندونیزیا کې د کاربن غازو ټیټوالی هم دی. بیا هم د بیا کارولو له خبرې سره تمیږو، یا هم یو زاړه څه ته د ژوند یو نوی فرصت ورکول چې د تایوان جنوب کې تل د جان لموري یوه لیوالتیا وي. د له خپلې مېرمنې سره په ګډه د بیا کارېدونکو توکو، لرګیو، ښیښو، بوتلو او ورځپاڼو یو زیرمتون جوړ کړی دی. خو د سیلانیانو له ورتګ سره د دوی دې ته ورپام شو چې دا بوختیا ورسره په کاروبار بدلیږي. لکه چې وایي د یوه سړي ډیران د بل خزانه ده. د جان لاموري لپاره همدې چارې د کاروبار د پیل دروازه پرانیستې ده. جان چې هر څه غونډوي نوی رنګ او نوې بڼه ورکوي، له تورو دړو د چت تکیه کولو او هم د خپلې بوختیا رستورانت کې د ځینو برخو جوړولو کې کار اخلي. دې ځای کې تباشیر ښودل کیږي. دلته لرغوني جاپاني بوتل او دلته هم د ځینو کاشیو ټوټې کارول شوي. او تر ټولو مهمه برخه هم ورځپاڼې دي چې له سیمټو او اوبو سره ګډیږي او ترې خښتې جوړوي. دا ودانۍ چې له کاغذه جوړې شوې بلل کیږي ښې ځواکمنې دي او ټول هغه جوړښتونه چې جان ترې جوړ کړي له څو لویو توپانونو خوندي وتلي دي. د دې ناعادي بوختیا په اړه یې ګونګوسي خپاره شوي او اوس هره میاشت له 1000 زیات خلک راځي چې له کاغذه جوړ شوي جوړښتونه یې وګوري. سیلانیان د پیزې جوړول زده کوي او هم هغه ډوډۍ پیری چې د جان مېرمنې شیلی یې له کاغذي کانکریټه جوړ شوي پخلنځي کې چمتو کوي. دغه کارځای له لګښتونو مخکې د میاشتې ټول ټال $10,000 عاید ورته لري او اوس ترې ګټه کوي. خو د جان او شیلی لپاره دا چاره د کاروبار له چلولو لږ څه کمه، خو له داسې څه ډیره چې دوی ترې خوند اخلي او باور پرې لري. بس دې نړۍ ته مې وکتل او مې ویل یوازې محدوده توکي پکې دي، راځئ له هر څه 100% کې ګټه واخلو. 110% کې زه همداسې کوم. کله چې سیلانیان لاړ شي نو جان پر خپله تازه پروژه کار کوي. د خپل ځان او شیلی لپاره یو 3 پوړیزه کور جوړوي. د دې لپاره دا یوازې کاروبار نه دی، لیوالتیا یې هم ده. په ختیځ کې له تایوان د مځکې لویدیځې نیمې ته ورځو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ څه کم 2 اونۍ مخکې په نږدې غوڅ اکثریت پر کیوبا د امریکا بندیزونو غندلو په پلوۍ رایه ورکړه. دا له هغه راهیسې چې د دې کال لومړیو کې د امریکا کیوبا اړیکې بیرته جوړې شوې د خپل ډول لومړی پریکړه لیک و. دې ګام د تیر پرتله لا ډیر ملاتړ ورخپل کړی و او له
ټولو 193 غړیو هیوادونو یې 191 د غندنې په ملاتړ رایه ورکړه. یوازې امریکا او اسرائیل و چې د دغه نه اړیستونکي پرېکړه لیک مخالفت یې وکړ. دغه بندیزونه په اصل کې په دې هڅه لګېدلي و چې له مخې فیډل کاسترو له واکه لرې کړی شي، خو اغیز او زور یې عادي کیوبایانو ته رسېدلی او له مخې لسیزې موده د بنسټیزو توکو کړاو ګاللی دی. د هوانا تولیداتو دا بازار یو داسې ښه پیژندل شوی ځای دی چې تازه میوې، سابه او غوښې پکې موندل کیږي. دا دلته د خوړو یو تر ټولو مشهور بازار دی او هم د شخصي کاروبار یو داسې ډول چې د ولسمشر راول کاسترو واکمنۍ کې په پراخېدو دی. ځای د دولت ملکیت دی، خو د ایډي بارانکو په څیر ریډیوال په آزاد ډول پکې خپل سود سودا کوي او هر ډول ګټه چې کوي خپلو کورونو ته یې وړي. ایډي وایي دا یو ښه کال و، له کله نه چې له امریکا سره اړیکې ښه شوي د سیلانۍ کچه پکې لوړه ختلې ده. دا پر دې معنا ده چې پر شخصي رستورانتونو پلور زیات شوی او کاروبار کې زیاتې پیسې ورته پاتې شوي دي. خدای وایي یو شی دی چې ډیری کیوبایانو لپاره یې ژوند لا سخت کړی، هغه هم له لسیزو اوږدې مودې راپاتې بندیزونه دي. کیوبا ته د خپل وروستي سفر پر مهال د امریکا د سوداګرۍ وزیرې پر دې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اوباما اداره غواړي دا بندیزونه په یوه وار او د تل لپاره لرې کړي. ولسمشر اوباما له وړاندې د ودانیزو توکو او معلوماتي ټکنالوژۍ په څیر پر ځینو توکو محدودیتونه لرې کړي دي. د امریکایانو لپاره دا چاره هم اسانه کړې چې کیوبا ته سفر وکړي او هم د امریکایي کاروبارونو لپاره چې پر دې ټاپو د کار لپاره خپلې دروازې پرانیزي. د بندیزونو لرې کول په کیوبا کې د تیلو پر صنعت لوی اغیز وکړي، ځکه د انرژي لوی تولیدونکي امریکا کې دي، یا له امریکا سره کار کوي او یا هم د امریکا ګڼ هیوادیزو شرکتونو ملکیت دي. بیرته بازار ته یوه بله ورځ پای ته ورسېده او مخ پر وړاندې یو بل وړوکی ګام. د ملګریو ملتونو پر رادار له بندیز سره د پیرودونکو او سوداګرو دواړو خبره یوه ده. ګنې د نړیوالو رایې یو روښانه پیغام استولی چې بندیزونه نور ناکاریدونکي دي او ډیر زیان دوی عادي کیوبایانو ته رسوي. په کیوبا کې پر کاروبارونو د امریکا له بندیزونو یا د بندیزونو له اغیزو او دغه راز د کاروباریانو له اندېښنو ختیځ لور ته بیرته ورځو. راتلونکي یکشنبه میانمار یا برما کې چې د جنوب ختیځ اسیا یو تر ټولو بېوزله هیواد ګڼل کیږي، وګړي تاریخي ټاکنو کې د رایو صندوقونو ته مخه کوي. له 50 کلن ګوښیوالي وروسته د میانمار اقتصاد ورو ورو د بهر پر لور پرانیستل کیږي، خو لکه په دې ریپورټ کې به یې چې وګورو په پراخ ډول د نغدو پر چلن ولاړ د هیواد کې د ځینو دودونو بدلون سخت ښکاري. د ینګون منځ اتلسمې کوڅې بازار کې دا وختي سهار مهال دی، ان هوا کې هم د سوداګرۍ بوی احساسیږي. هر څوک د پلور لپاره یو څه لري، خلک د بیو په اړه سره چنې وهي او لکه د میانمار ډیرو برخو کې دلته هم د راکړې ورکړې هره سودا په نغدو کیږي. دې ټولنه کې نغدي لا تر اوسه پاچاهي کوي. د دې هیواد لارو بر بانکونو کې پیسې له ورایه بریږي چې پر مځکه انبارېږي. د پور او اعتبار بانکي کارتونه لا اوس هم دلته ډېر کم دي، نو ډېری خلک ان د ګاډو یا کورونو په څیر د لویو توکو راکړې ورکړې په نغدو کوي. میانمار زیارباسي بانکوالي کې لا عصري او دودیزې چارې پلي کړې، لکه ATM کارتونه چې آسیا کې ورسره ډېری له وړاندې آشنا دي، خو دلته بیا ډېری خلک پر دې ډول خدمتونو باور نه لري. نو کله چې څوک خپل بانکي حساب کې پیسې غونډوي، په دې معنا ده چې نغدې به بانک ته ورپشا کوي، خو که څوک 1 میلیون بانک ته وړي نو بیا به څه کوي؟ میانمار کې دا کار اسانه دی چې د یو لارۍ شا کې په بوجۍ بار کړي. نه وسلوال ساتندویان ورسره شته او نه د چا اندېښنه، خبره یوازې د پیسو د لیږدولو ده. له همدې ریپورټ سره مو د اقتصاد له نړۍ دا خپرونه خپل پای ته ورنږدې کیږي، خو که دا خپرونه مو نه وي کتلې زموږ په ویبپاڼه یې کتلی شئ، BBC pashto.com ته ورتلی شئ او د افغانستان په اړه پکې بېلابېل ریپورټونه د نړۍ هم کتلی شئ. خپرونه همدومره تر بلې مو لوی څښتن مل.